زن خبر کا او یو څو شیبې غوږ کېږده کیسه واوره د دنیا کارونه پرېږده کیسه واوره د دنیا کارونه پرېږده په لوستلو دا کیسې به پښیمان نشې نن په دې مطالعې به پښیمان نشې دا کیسه وه مدینې ته د هجرت ته له حضرت عایشې نه روایت ته داسې وخت دا چې ټکنده غرمه وه د هجرت شوی رسول ته اجازه وه در ټک ټک د دروازې غیر معمول دی ابو بکر ته چا ویل د خدای رسول دی ابو بکر ورته وویل قدردانه زما مور او پلار له تا نشه قربانه پیښه شوې کومه نوې حدیثه ده بیا دې کړي کوم طرف ته اراده ده هغه وویل مدینې لره هجرت دی د سفر توښه قسمه نن رحلت دی بل طرف ته د قریشو مجرمینو تویدل غوښتل د پاک رسول د وینو د مقصد ته چې قریشو ټاکلي د دوی 12 نومونه مې لیکلي ابو جهل امیہ ابن خلف بل عقبہ بل ابی ابن خلف په غصه د خدای دښمن ابو لهب راوتلی نبی په دې سبب طعیمه ابن عدی هم راغلی بل نوذر ابن حارس وراوتلی یو حکیم بل عقبه او زمیعو ټول ولاړ د محمد په دروازه خو الله ویل چې زه دې یم ساتونکی زه تر ټولو نه یم ښه پلان جوړونکی د الله رسول کوره رابیرون شو بې پایدې د مشرکینو خپل تړون شو بې پایدې د مشرکینو خپل تړون شو له خپل یار سره ستون نور له مکې شو ابو بکر غار ورته ورنږدې شو ورته ویل ډار دی له دښمنه اول زه به شم دې غار ته وردننه ویل خامخا که څه ضرري شی وي زما مرګ دې بیا له تا څخه لومړی وي زما مرګ دې بیا له تا څخه لومړی وي ټولې سوړې کړې بندې کمې ذاتې په یوه دوه سوړې په غار کې شولې پاتې هغه دوه یې هم په خپلو پښو کړې بندې په یو مار و په دې غار کې پروت له تندې هغه ټک ورکړ په پښه صدیق اکبر ته ویل زه هم ګورم مخ د پیغمبر ته ویل زه هم ګورم مخ د پیغمبر ته مرده وویل رانه پاتې ملاقات شو خو د پښې درد هم ورو زیات شو د صدیق سترګې له اوښکو شوې راډکې د هم واغړوې سترګې مبارکې ورته ویل وایه ګرانه څه دي د یو چا په دم کې خدای ایښي خواږه دی د یو چا په دم کې خدای ایښي خواږه دی د ملګرو در شپې وکړې په دې غار کې عبدالله بطري راتله په هر سهار کې چې سهار شو دا خبره یقیني شوه قریش ټوله ډېره غمالي ونې شوه ټول لګیا شول د دوی دواړو په نیولو کاري واخیستله ممکنه وسایلو کاري واخیستله ممکنه وسایلو د مکې لارې کوڅې هم کړې بندې کړې تلاشې هر طرف ته غرونه کندې جایزه یې کړه اعلان په دو یارانو که څوک غواړي څښتنان شي د اوښانو د دوی هر یوه بدل کې 100 اوښانو ځکه دوی پسې ټول خلک سرګردانو
زکه دوی پسې ټول خلق سرګردانو هر سارون د الله تدبیر ته پړ شو بل طرف د پلټنې اور هم مړ شو غار ثور کې د شپې ورځې قربان شول په درېیم ورځ له دې ځایه ستانه شول عامر بني په هیرا سره روان شول د ساحل په لور ستانه د دریاران شول د ساحل په لور ستانه د دریاران شول بل د اومي معبد ښکلې واقعه ده بیان کړي مې بل نظم کې کیسه ده نور جزیات ته دې سفر احمد ته کله شي بل نظم کې واضح به مکمله شي بل نظم کې واضح به مکمله شي بل نظم کې واضح به مکمله